سلامونه جوړ په خیر. یو دوه دوستانو پوښتنه کړې وه د پاکستان ولې ډیر زیات مهم شو چې د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات کې خګ د اهمیت خبرې نو خو عمان مهم ځکه چې دوه دورې مذاکرات عمان وکړل او په عمان کې د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات شو خو بیا ناکام شول. کټمټ د پاکستان هم ناکام شو. خو څو مسلې په دې قضیه کې مهمه دي چې باید موږ تاسو په پوه اوسو. لومړی مسله خو دا ده چې پاکستان په خپل د یو ډیر د غښتلي داخلي بې ثباتۍ سره مخ وو. د عمران خان زنداني کېدل، سیاسي کړکېچ، اقتصادي لوېدل حالات، پر پاوز د خلکو بې باوري او حتی په دې وروستیو کې تاسو دا حس کړی چې د پاوز په وړاندې کرکه بیخي ډېره زیاته شوې ده او د پاکستان ولس فکر کوي چې په پاکستان کې څومره کړکېچ ایجاد شوی دی د دې علت یوازې پاوز دی چې یو شمېر اپراتیفي لوبې کوي او پاکستان یې له کړکېچ سره مخ کړی دی. په روانو مذاکراتو کې د پاکستان موجودیت دا د محاسبې دا د ګټو او د علاقو لامل دی، نه کوم اخلاقی مسؤلیت او نه هم د اهمیت مسله. لدی وړاندې عمان مذاکرات کړي او په اوس وخت کې امریکا ته اړتیا و چې یو داسې هواد د مذاکراتو د منځګړي په توګه رامنځته کړي چې له یو اړخه اسلامي وي، له بل اړخه له عربي نړۍ سره ښې اړیکې ولري، له بل اړخه له ایران سره هم اړیکې ښې وي، د چین او د روسیې سره ارتباطات حد اقل جنجالي نه وي او په خپله په قضیه کې ښکیل نه وي. نو پاکستان هم داخلي خپل مجبوریتونه لرل او ځکه خو ډیر عاجل اقدام وکړ، منځګړیتوب وکړ د دې لپاره چې خپل داخلي فشارونه د امریکا اقتصادي خواخوږي راجلب کړي، همدارنګه د عربانو مرستې او قرضونه یو څه راجلب کړي. نو ځکه دغه پروسې ته زړه ښه کړه. هم دا ډیره جنجالي او ډیره له کړکېچ ډکه پروسه ده. په اوس وخت کې د امریکا لپاره که څه هم په سیمه کې هند یو ښه بدیل و، خو د هند ستونزه دا وه چې یو خو له اسرائیلو سره نږدې اړیکې لري، دویمه خبره دا وه چې اسلامي هیواد نو له عربي نړۍ سره یې ښې اړیکې نه لرل. نو ځکه او د هند یو اړخ دا هم و چې هند په دغه سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې ډېره خپلواکه بهرنۍ پالیسي لري. نو ځکه هم د امریکا لپاره داسې کس پکار و یا داسې یو هیواد پکار و چې هغه صرف د پیغام رسونې مسؤلیت په غاړه ولري او پروسه د امریکا په کنټرول کې وي. مثلا امریکا چې هر څه وایي دا باید دوی ایران ته انتقال کړي او د ایران خبرې امریکا ته راوړي. یعنی د پروسې د مدیریت صلاحیت نه لري بلکې د پروسې د پیغام رسونې صلاحیت لري. قطر په خوا ښه منځګړیتوب کوي، ولې قطر اوس په خپله د دغې جګړې برخه ده. ایران پر بریدونه کړي دي، سعودي عربستان ښه انتخاب وخو، سعودي عربستان په خپله باندې د جګړې برخه ده، همدارنګه عمان هم د جګړې برخه ده ځکه بریدونه پرې شوي دي. نو په داسې حالاتو کې بل انتخاب نه و او که چېرته جمهوریت نه وي سقوط شوی کېدای شي چې په هماغه ضعیف حالت کې جمهوریت دا منځګړیتوب کړی وی. خو دا چې په اوس وخت کې د طالبانو هیڅ کومه مسله نه و نو یا رسمیت نه و، نو ځکه پاکستان دا مسؤلیت واخیسته. او د پاکستان لپاره ګټې هم لري، زیانونه یې هم شته. ګټې دا دي چې د عربي دنیا خواخوږي به ترلاسه کړي. هغه دفاعي تړون چې دوی له سعودي عربستان سره کړی و او که چېرته جګړه شدیده شوې وي نو پاکستان هم مجبور و چې پکې دخیل شي. نو د هغه ډاره هم دوی کوشش وکړي چې اول خو په افغانستان کې یو جګړه جوړه کړي د دې لپاره چې خلکو ته وښیي چې موږ خپله په جګړه کې بوخت یو، سعودي عربستان سره مرسته نشو کولی او سعودي عربستان هم په یو نوع ډول قانع کړي. نو اساسي مسایل درې دي. یو، امریکا غوښتل چې یو داسې څوک ولري چې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت په غاړه واخلي. ایران ځکه پاکستان ومانه چې حد اقل گاونډي هیواد او په جګړه کې وسر مستقیم ښکیل نه او هغه ډار چې ایران هم لاره چې جګړه زیات شي خای د سعودي عربستان په ملاتړ ایران پاکستان هم وسر په جګړه ښکیل شي، هغه هم یو څه مدیریت شو دای د منځګړي په توګه وګاڼه. خو او روسي خبره د عربي هیوادونو د مرستې ده او د پاکستان د داخلي فشار د کمیدو د پاکستان په دې باندې خپل داخلي فشار کم کی. ولی دا په دې معنی نه
نه ده چې په پالیسی لیول مسلو کې د پاکستان ستونزه حل شي. اوس هم په پاکستاني پاسپورت لرونکو د امریکا د ویزې بندیز ده. اوس هم کتا سي د 1990 کال نه د امریکا د بندیزونو لیست د پاکستان په اړه وګوري. پاکستان په مختلفو برخو کې بندیزونه لري. یعنی دغه پیغام رسول او د یو مسنجر په توګه استفاده دا په دې معنی نه ده چې په پالیسی کې یا د امریکا په پالیسی کې دی پاکستان ته کوم تغییر راغلی وي. دا مثلا د اوس کتا سي د ټرمپ د ادارې اړیکې ل اروپאי اتحادیه سره وګوري ډېری خشنې دي ډېری خراب شي. دا ورځ د فرانسې په وړاندې ډېر منفي تبلیغات کوي یا د کاناډا په اړه هر ورځ منفي خبره کوي خو په پالیسی کې کوم تغییر نه راغلی ځکه پالیسی هغه رنګ روانه ده. سبسایډي اوس هم 200 میلیارډ ډالر کاناډا ته روانه ده. همدارنګه د اروپאי هیوادونو لکه د فرانسې ولسمشر تیر څونه وړاندې یعنی به کنځای ورته وکړي ټرمپ ولی په پالیسی لیول او د هیوادونو په کچه ارتباطات هغه ډول روان دي. نو پس د څو اشخاصو یا هم د ولسمشر د بار یادونی او دغه ډول د مسنجر په توګه استفاده دا په دې معنی نه لري چې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی دی یا هغه بهرنۍ اصولنامې دي د پاکستان په وړاندې تغییر شوی وي. هغه ټول په خپل ځای پاتې دي. کدا چیرته او نه هم دغه مهمه مسله ده د پیغام رسولو خبره ډیره جدي ډیره مهمه نه ده. خای پاکستان ته په دغه حالت کې مهمه ځکه چې یو څه صاحب ورته ورکی په قرضونو کې به یو څه کومک ورسره وشي خو په پالیسی لیول کې کوم تغییر نه راځي. نو له همدې عمل ځکه په براتله خو عمان خو دغه د دوه دوري عمان ډیر وړوکی هیواد دی ډیر ضعیف هیواد دی. د دوه دوري مذاکرات هغه وکړل. خدای چې پاکستاني رسنۍ یا موږ تاسو ډیر د پاکستان خبرونه تعقیبو نو یو ډول تر تاثیر لاندې یو فکر کوو چې الله پړاو تعالی شو حقیقت کې داس خبره نه ده. دا یوازې د دې کمی دوري یا مقطعي برخورد شاید ډیر زر پکې تغییر راشي.